دا بس راشه ملا هیبت الله امیر المؤمنین ساتر دی دا ښځه ده چې دا سړی دی که نه راښکاره دي شي که نه او د امیر المؤمنین زه ړوند او پوڼې په پټو سترګو امیر المؤمنین پسې لاړ شم دا خو د تبۍ او د بربادۍ دغه کوي بله ورځ به ستاسې په سرو سترګو جاړئ قسم دی چې په شرمونو مو شرمولو ملایان افغانستان هم ښه په شرمونو وشرمو داسې هم په شرمونو وشرمو شم اسلام وشرمو او ما درې خبرې کړې وې ما درې خبرې کړې وې ښه یو منټ صبر وکړه دا ورور ته زنګ ور روان دي درې خبرې مې کړې طالبانو راته اکثر نن یې بیا درته تکرارو ما هم طالبانو ته زما خبرې واورئ د طالبانو یا د دې مولانو راتګ افغانستان ته په درې پروژو پورې د ولس ته دا خبرې کوم اوله پروژه دا ده چې دی به د اسلام نه د خلکو ډډه تورئ د اسلام نه د ملا نه د قاري نه د طالب نه دی به داسې کارونه کوي چې خلک به ملا ته هم کنځلې کوي طالب ته به هم کنځلې کوي اسلام ته به هم کنځلې کوي ملحدین به ډېرېږي قرآن ته به هم کنځلې کوي پیغمبر ته به هم کنځلې کوي اصحابو ته به هم کنځلې کوي توبه استغفر الله ځکه چې دی به داسې کارونه کوي چې هغه به خلک به په زوره مجبورې شي دا کنځلې او دا بد رد ووایي او دویم دی به افغانان خصوصا پښتانه بې تعلیمه کوي دا ویډیو زما شته دی یو کال مخکې ما کړې ده دی به افغانان پښتانه بې تعلیمه کوي دا به د دې به کاروبار هم دی خلک به د تعلیم نه لرې کوي د سواد نه به لرې کوي او جاهلیت طرف ته به وړي او دریم د افغانستان به تجزیه کوي افغانستان به تجزیه کوي اخر به دغه دریځو باندې که هر یو دی که تاجک دی که ازبک دی که نور قومونه دي دا به اخر تنګېږي او سې مهربانه دلته به یو دریم قدرت مداخله کوي او دا افغانستان به ټوټې کوي او دا به څه کوي دا به دغه د پنجاب ټریننګ شوي مولایان دا د هغې د سمیع الحق او د قاضي حسین احمد جهنمي او د دې نورو په مدرسو کې تربیه شوي مولایان چې د پنجاب پروژو باندې عمل کوي دا بل ته راځي او دلته به وروره صاحب مهربانه د افغانستان تبۍ او بربادۍ طرف ته مخامخ کوي ولې زما د لور نه ته ولې قلم ولې ولې کتاب ولې دا کم اسلام دی ولې د خدای په کار ککړ شي ولې کم جرم یې کړی په سرو سترګو دې وجړولې ظالمانو وحشیانو په سرو سترګو دې وجړولې داسې کار خو کفار هم نه کوي لکه کوم کارونه چې تاسې کوئ څه وژنئ څه پاکستان والې بې عزته کوئ څه ځینې تعلیم والې ولې خپلې لورګانې نه لرئ خپلې لورګانې خو لرئ خو هغه خو په قطر کې ژوند کوي خپلې لورګانې خو لرئ هغه په کوټه په کراچۍ کې د عیش و مشرت ژوند کوي څه کوئ زموږ لورګانې څه کوئ زموږ خویندې میندې تباه او برباد کړي بله ورځ چې زما خور یا زما لور یا زما یو د وطن ښځه د اولاد بیماره شي زه بیا پنجابي ته وایم چې پنجابیه در روانه کړې مې ده ورشه ووایه شرمګاه وګوره ځکه زما ملا زما دغه خلک دومره بې غیرته شوي چې زما په وطن کې سواد نه پرېږدي تعلیم نه پرېږدي تاسې بله ورځ رباني ده که څنګه دا فاحشه چې درته راغله د پنجاب نه سر یې درته لوس کړی بې ادبي دې ما پې دا ځای نه داسې ټیټ شی یې اغوستی و داسې ټیټ پینټ یې اغوستی و او تاسې ورته په دې پټګیو په دې دومره ګیرې ورته ولاړې 14 رقمات روپۍ اچولي وو او تاسې باندې خوشبو درتله هغې ته هم څومره استقبال وکړو او خپل په حجاب کې په اب کې په پرده کې خویندې میندې تعلیمونو ته نه پرېږدئ دا ستاسې اسلام دی د اسلام نه هم د خلکو ډډه تور کړو د ملا نه هم د خلکو ډډه تور کړو د افغانستان هم د خلکو ډډه تور کړو والله ټول خلک تښتي د افغانستان نه او دا تاسې چې 90 کې راغلي هم دا کار هم کړی زما دا خبره بیا هم واورېده تاسو ته بیا هم وایم عام طالبانو چې ځان قرباني نه کوي د پاکستان په مقابل کې تاسې بل ورځ دغه په ځاځیو کې چې کوم یو شهید شو موږ هغه زموږ اتل دی زموږ دغه دی خو پام کوئ دا کارونه کوي دا پروژه ده دا د پاکستان پروژې دلته عملي کېږي او تا او زه قرباني کېږو ما به په سپین بولدک کې جنګ کوې نه به د پاکستان په ورته چې 1 کیلومتر را وړاندې شوی پاکستان 10 کیلومتره نور را وړاندې شو ګوره داسې لوبې به په جمهوریت کې هم کېدي ملي اردو والا به قرباني ورکړه ښه بیا جنګ ته ځان آماده کړو ځان بیا په شهیدان په قاسم خان د زموږ یو ستر شهید دی په ګوشته کې همدغه شانې کارونه به وکړو او دلته به د پاکستان د استخباراتو خلک وکیلان دلته په پارلمان کې ناست او ورور ته به ټلیفونونه وکړو چې راوروسته کوي نو همدا کارونه د سره دې کوي همدا لوبې د سره دې کوي که دې کې دومره غیرت وي ورشه په سند کې یا په کراچۍ کې واړه د 6 کالو 5 کالو ماشومان پراته دي په مابسونو کې خویندې میندې د سړو سره یو ځای اچولي که دې کې غیرت وي هغه دې راخلاصې کړي ځان مه قرباني کوه او دا یې مې یاد ساته دا دې مې یاد ساته په میدان باندې به تاسې پرېږدي دا مولایان به نن په تیارو کې خېږي
څوک به قطر ته منډې وایي، څوک به پاکستان ته منډې وایي، څوک به امریکا ته منډې وایي. دلته به په میدان کې ته پرېږدې، همدغه ولس به بیا راپاڅېږي ستا ګرېوان ته به لاس اچوي. مه کوه په دې نظام کې کار. دا نظام بالکل د اسلام سره په ټکر کې دی، ځکه چې دا د شریعت په خلاف باندې فیصلې کوي. دا د افغانستان د تباهۍ د بربادۍ لپاره فیصلې کوي. دا هغه فیصلې کوي چې دا د کفارو پروژې دلته عملي کوي. دا هغه فیصلې کوي چې دلته د پنجاب په پروژې عملي کوي، او چې دې پروژو کې ورسره ته یې بالکل نو تا او د هغې بیا فرق نشته دی. بیا به ته کفارو او پنجاب ته خبرې قسم په خدای نور زمونږ هېرې شوي. مغزم نور کار پرېښودو په خدای کې نو که مغزم چې دنیا ګورو دنیا ته وګوره و خدای دې تباه و برباد کوي د افغانستان دغه مولانو چې دا پربامونه راوباسئ. خدایم په بچیانو باندې وشرموه، خدایم بچیان تیکه تیکه که، خدایم بچیان داسې کله که دغه نورو مجاهدینو لیډرانو چې ماډلینګ کوي خدایم برباد که، لکه چې زما خویندې بربادې، زما د وطن آینده ژوند خرابې، زما د خویندو میندو ژوند خرابې، زما د بچیانو ژوند خرابې. رب العالمین را ته داسې تباه و برباد کړي، داسې ذلیله کړي چې همدغه پړګي دغه ولس د دې په دې ګېډو او په دې مریو کې واچوي او موټرو پورې راکاږي. هم طالبانو زه تاسې باندې بیا هم غم کوم، ورونه مې درته ویلي، مخکې مې درته ورونه ویل، بیا درته ورونه ویم. قسم په خدای ده چې دا د امریکې او د پنجاب حکومت دی، دا هماغه پروژې دلته عملي کوي. زه ستاسې جذباتو ستاسې قربانۍ ته احترام لرم. ما ډېرې ویډیوګانې کړي. زه هغه سړی یم چې ما په کندوز باندې 3 ویډیوګانې کړي کله چې بمباري شوي، ما په هلمند په بمبارۍ والې ویډیوګانې کړي، ما په خوږیاڼو کې چې بمباري شوي ما ویډیوګانې کړي، ما چې چېرته ملي ځواکونو امنیت دغه کړی دی، چېرته چاپه واله بې ګناه خلک یې وژلي، د هغې په مقابل کې مې ویډیوګانې کړي، ټولې مې هلته په میډیا باندې پرتې دي. خو قسم درته خورم چې موږ دا سوچ کوو چې دا خو افغانان دي، دا خو پښتانه دي، دا خو د اسلام دعوې کوي، دی به افغانستان ته کار وکړي. مګر نن موږ ته معلومه شوه چې دی نه اسلام ته کار کوي نه افغانستان ته کار کوي، دا په پردۍ پروژه باندې روانې دي. خپله غاړه در باندې خلاصو، دا زما ویډیو بل ته پرته وي، نه ولاکې چا نه هېرېږو. په سپین بولدک کې چې تاسې کوم د پاکستان په دغه خلاف باندې کار وکړو، ما درته زنده‌باد ویلو، خو نن زه په خپله خبره ځکه پښېمانه یم چې ډرامه وه او ډرامو ته باید موږ خوشحاله نه شو. دا بالکل تاسې سره هم ډرامه کوي، موږ سره هم ډرامه کوي، دلته هم راګرم کړي، د پاکستان په مقابل کې موږ جنګوي، نور پاکستان سره دي دغه شان دي، لکه څنګه چې د جمهوریت هغه کسانو چې په پی آی کې کېناسته او بیا هلته ورغله د پاکستان وزیر خارجه ته او ټولو ته سرونه ټیټ کړه، دا ټول همغه دي. او که یقین هم نه راځي همدغه طالبانو سره دې څه وکړه او همغې ته همدغه طالبانو بیا توپې ورکړي، په دې باندې سر خلاص کړئ. موږ د عام ولس ته دا دغه ویو چې د واحد د خلاصي لاره دا ده چې راوچت شئ، یو ملي قیام وکړئ، 15 لکاسې 4 لکاسې په ارګ باندې ورشئ، د ټوپک د لارې نه په دغې لارې څنګه چې سریلانکا کې دا کار وشو او رئیس جمهور یې دغه نه ویستو د رئیس جمهوریت نه او حکومت یې مکمل بدل کړو، همدغه شان دې کار وکړي. 15 زره به مړه کړي، 10 زره به مړه کړي، عمره به د دغه خلکو نه خلاص شو. ځکه چې دوی کوم کارونه چې کوي دا د تبعید دپاره دي او دا بالکل کفار دعوت کوي او دوی غواړي چې بیا دلته کفار راشي، دلته بمبارۍ وکړي او دا وطن بیا د بدبختیانو سره مخامخ کړي او ذمهوار بیا همدغه خلک چې دا کوم په دې چوکۍ اوس ناست